طالبان ولې له حماد مسعود سره نږدې اړیکې نه ساتي؟ په سلامونو مو هرکلی کوم د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که غواړئ چې په دې ستر حقیقت ځانونه پوه کړئ، د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او مهمو خبرونو لپاره در سره IFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. طالبان حماد مسعود سره نږدې اړیکې نه لري. د هغه د ستراتیژۍ د توجیه کولو هڅې بللې دي. د طالبانو په مقابل کې دوی ویلي چې حماد مسعود سیکولر دی او موږ ورسره هیڅ ډول مشترکات نه لرو، په داسې حال کې چې طالبان مسلمانان دي او په دې لحاظ له دوی سره 10% مشترکات لرو. د ایراني چارواکو دغه څرګندونې د ایران او طالبانو د مخالفینو ترمنځ د اختلافات ژوروالی او واټن په ډاګه کوي او داسې نه برېښي چې په اسانۍ سره یې له منځه ویوړل شي. زما تحلیل دا دی چې د ایران د حکومت بهرنۍ پالیسۍ جوړونکی نه دا چې طالبان مسلمانان دي، نه مخالفین غیر مسلمانان دي، او نه هم د دې لپاره چې د طالبانو تحریک اصلي او ریښې لري. په بې شرمۍ سره د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې له خپلو متحدینو یې غوښتي چې د طالبانو ملاتړ که معیار د سیکولر وي او که نه وي. ولې ایرانیان د سوریې د دیکتاتور بشار الاسد په ناحقه ملاتړ وکړ؟ آیا دوی فکر کوي چې مسعود د بشار الاسد په پرته له ډیر سیکولر زوی دی؟ حقیقت دا دی چې نور شخصونه او پارامترونه له طالبانو سره د ایران په اتحاد او د دغې ډلې د مخالفینو له پامه غورځول دي. د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.